زما په ژوند باندې خوار کړه خمارونه زما په ژوند باندې خوار کړه خمارونه زما غندل 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 جانانا زما غندل 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 جانانا تانا قربان شتانا زارتانا لوگی لالیا ددس پر لیتاو دتاو دماز گری لالیا ددس پر لیتاو دتاو دماز گری لالیا. سید صابر شاه صابر زمونږ د دور یو داسې ځانګړی رنګ لرونکی لیکوال دی، یو داسې دانشور دی، یو داسې شاعر دی چې د خپل رنګ یو ځانګړی رنګ لري. د دې سره سره د کتابونو شمیره یې دومره ده چې که چېرې د ده د قد سره هغه په یو قطار کې کېښودی شي نو د کتابونو قد به ترې زیات وي او د ده قد به کم وي. بله دا ده چې څېړنه هم کړې ده، سفرنامې هم لیکلي دي، افسانې هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. د هغې سره سره یې د مختلفو موضوعاتو باندې کار کړی دی او په خاصه توګه د جنازې یو نوی صنف یې را پیدا کړی دی او ایجاد کړی دی او د هغه جنازې صنف دننه د ډېرو تاریخي جنازو عکاسي کړې ده او هغه خوندي کړي دي. د دې سره سره د ادب دپاره د ژبې دپاره ډېر سیمینارونه ډېر کانفرنسونه را جوړ کړي دي. د دې نه علاوه د ډېرو ځوانانو تربیت کوي لګیا دی. نو سید صابر شاه صابر زمونږ د دور یو داسې ښایسته لیکوال دی، یو داسې ښایسته قلمکار دی چې د ده د قلم، د ده د ژبې، د ده د لاسو، د ده د ذهن، د ده د روح نه پښتو ته او پښتنو ته ډېر خیر رسي. الله دې وکړي چې د ده دغه سفر جاري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. دی وخت کې زه په پېښور کې په پښتونکوټ کې د یو داسې پښتون وګړي سره یم. یو ټپه به ووایم چې ډېره مشهوره ده چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولای مې تنګه زه به کم کم ټولومه. ښاغلی صابر شاه صابر صاحب د دوی د ژوند دومره اړخونه دي او بیا د ادب د میدان هغه شاسوار دی چې د دوی نه په ادبي میدان کې یو اړخ هم نه دی پاتې. دوی ته په یو موقع باندې په سوات کې د بابای سفرنامه خطاب ورکړی شوی دی. دا اسې نه، ځکه چې تر اوسه پورې ما اورېدلي دي باچاجي به د دې وضاحت وکړي چې 20 سفرنامې چاپ شوي دي او په هغې کې 11 د باچاجي دي. د پښتو نظم دی او که نثر دی نو باچاجي په هغې کې خپل ځان چې کم دی نو خدای پاک دا څرګند کړی دی. نو زموږ خوشنصیبي ده او بیا زما د ډېر محترم عباسین یوسفزي صاحب ما ته حکم و د ډېرې مودې نه چې باچاجي سره به یو مرکه کول غواړي. نو دغه حکم هم په سر سترګو منم او زه راغلی وم، خو په هغه ورځې ممکنه نه وه. نن باچاجي سره موجود یو په پښتونکوټ کې د دوی په ځای کې. باچاجي سلامونه درته کوم، په لالونو کې درته هرکلی ویم. د ټولو نه وړاندې لږ ذاتي پیژنګلو را سره وکړئ چې باچاجي څوک دی، د کومې خاورې سره تعلق لري، پوره نوم څه دی، د والد صاحب نوم څه دی، لږ ذاتي ژوند دا راته ووایئ. سبق مو ویلی دی، چېرته مو ویلی دی، څومره مو ویلی دی؟ الله دې عزت وساته. اسلم حاجي صاحب ته به د ما د څومره وخت یارې یاره 30 کاله به کېږي. نو 30 او د دې چینل به څومره وخت کېږي؟ د دې به 3 کاله کېږي. نو په دې 3 کالو کې چې زه تا اوس یاد کړم نو بیا خو زما دومره خدمات نشته که نه؟ نه، د دې جواب به زه درکړم چې زه دلته رالم او تاسو ته موږ روټۍ وخوړوله او چایانې را باندې وڅښولې. زه راغلی د انټرویو دپاره وم او باسین صاحب راته ویلي او تاسو ځان سره په مخه کړم نو خیبر بازار ته لاړو. د هغې نه پس زما هم ځینې مشکلات راغل. تاسو ته مې بل ورځ ویلي لاهور کې ګرځې او پېښور د نه پاتې دی. کله کله باچاجي پېښور او کابل ته زموږ ډېر زورور ملګری دی باچاجي. دا سپینې سپینې ځکه وي. ها باچاجي خپله پېژنګلي. نو د دې پېښور یونیورسټۍ دا دیوال به تا ته ښکاري که ستا اسامه زما بچي دغه تو کو نو ان دا مخامخ دیوال دی. بالکل.
زه د دې پېښور پوهنتون په غېږ کې پروت یم ښه او دا ډېر تاریخي کلی دی تاکال غریب آباد. او د دې تاکال غریب آباد د انجمن دکانداران صدر هم تقریبا به هم د شروع نه هم زه را روان یم. ښه زما پلار یو 2 میاشتې مخکې وفات شو. الله دې جنتونه نصیب کړي. حاجي والد صاحب نامه څه وه؟ حاجي ظاهر شاه ښه او دا ډېر لوی پښتون و. ښه بچاجي تاسو ډېر دروند بنیادي پښتون طور و. د پاوکي یې که نه؟ او زما د پلار ډېره سخته دشمني و په وکي کې. ښه نو بس بیا هغوی دلته هجرت وکړو. دا علاقه هغه وخت کې پولې پټي وي ښه چې زما د پلار دا جایداد واغېشتلو. اوس خو د دې ځای ډېر اهمیت شوی دی، دلته خو اوس ډېر قیمتي شوی، 13 لکو روپو مرلین اورېدلی دی. خو هغه وخت کې دا هېڅ حیثیت نو دا به دا رنګ ولکه دا غیره ښه په هوکې کلی او دا رنګ ولکه نو دلته هغه راغو او بیا دلته آباد شو. زما نیکه هم دا رنګ شاعر و خو هغه به نعتونه لیکل، کامل شاه باچا. بچاجي سبق مو څومره وي، چېرته مو وي؟ سبق هم هغه وخت کې زمونږ د دې پلار دشمني وه او دشمندار سړی دا سبقونه مبقونه هغه خپل ډېر لانجې وي، هغه د خپل سر غم کوي. خو سبق ما بیا هم وویلو، تر 12مه مې وویلو. ها بچاجي څنګه د شعر او ادب دنیا ته څنګه راغلی؟ تاسو خو ماشاءالله بلا کتابونه هم چاپ کړي دي، نو ابتدا مو د شعر نه وکړه، د نثر نه مو وکړه، لږ په دې اړوند د خپلو کتونکو ته ووایي. نو سبق دوران کې دا ماته یو الله پاک په ما یو فضل دا وکړو چې د تحقال ډېر تاریخي کلی دی زموږ. د تحقال په اسکول کې ګل افضل خان یو ډېر معروف ډرامه نګار او افسانه نګار و، هغه زمونږ پرنسپل و او هغه یو ادبي تنظیم جوړ کړی، پخوا به دا بزمونه و په بزم ادب تحقال. نو بس هغې کې به مونږ دا شعرونه ویل او بیا زه د هغې سیکرټریم شوم. دغه د تحقال اسکول دور و. بیا زه چې لسم له فارورډ های سکول اندرشیر ته لاړم، نو هلته کې بیا ډېر لوی سړي سره زه مخ شوم او هغه پروفیسر شفیع صابر. نو بس بیا مې هغه وخت کې یو کالم شروع کړو په فکري کاکا په نوم. نورې مقالې به مې لیکلې، خو بیا د ټول نه لوی کار دا شو چې کله د افغان جهاد ډېر تیز و، نو هغه وخت کې بیا مستقل یو کالم د پیر صاحب په خوښه ما شروع کړو. د کالم نوم و سپینې سپینې. دا دغه وخت ډېر مشهور کالم و. د سپینې سپینې و 3 برخې هم چاپ دي او زما په خیال دا به لومبی کتاب وي چې پیر صاحب پې تاوان کړی و، ځکه چې هغه باندې زه ډېر ګران وم. 3 کتابه چاپ کول ډېر ګران کار دی او هغه دا 3 واړه کتابونه په خپل خرچ چاپ کړي وو. نو سپینې سپینې کالم ډېر تون تیز کالم و، تنقیدي کالم و. زما په خیال دی نه مخکې به چا دومره تنقیدي کالم نه لیکلی لکه چې ما به لیکلو، ځکه سپینې سپینې خو په چا لیکي که نه، خو ما چېرې د چا په ذات حملې نه دي کړي. چېرې ما د چا په ذات زما 3 واړه برخې دي وګوري خلک، ما به په فن پاره تنقید کولو او هغه کالم 12 کاله په وحدت اخبار کې مستقل چاپ شوی او د دې کالم برکاتو مینه او اخلاص چې د افغان ملګري دلته چونکې هغه لکه دوی سره به زما که دوی به یو اوښکه تویوله نو ما به ورسره 4 اوښکې تویولې. نو نن چې د افغانستان د افغان بره خاورې پښتانه ما سره مینه کوي، هم د دې وجه دا وه چې ما د دوی په ادب، د دوی په خاوره، د دوی په اتلانو باندې کالمونه به لیکل. دې دوران کې بیا دا رنګ چل هم وشو چې مونږ یو جرګه جوړه کړه، خلیل ولسي ادبي جرګه په 1990 کې، او دا د دې خاورې د ما په خیال هغه واحده جرګه وه. د دې نه مخکې په بره خاورو اتلانو باندې اړو چا سیمینارونه کړي نه، او دا جرګه ما او ارباب سیف الرحمن خان جوړه کړه. ارباب سیف الرحمن خان سپیکر و د صوبه اسمبلی د عوامي نشنل پارټۍ، یو ډېر ملنګ مشر و. نو بس موږ سیمینارونه شروع کړل او دا سیمینارونه بیا دومره ډېر شو چې تا ته ښه پته ده چې هغه سیمینارونو سلسله تر اوسه جاري ده. دا رنګ افغان اتل به نه پاتې چې ما پې سیمینار نه کړی.
اوس تاته پته سیمینار خو لوبې نه غواړي لکونه روپۍ غواړي الله دا لارې مراغه اوس خو ته لوی لوی هوټلونو کې سیمینار کوم دا اوس مونږ په شیر شاه سوري سیمینار کو او ښه خبره ده چې کم سیمینار کوم د هغې مقالې هم بیا مو چاپ کو او دا افغان ملګري مالا بهر نه پیسې راواستئ څه ځکه منډې تړې نو هغه کتاب چاپ شي. باچا جي کتابونه مو څونه چاپ کړي دي تر اوسه پورې او د نظم څو دي د نثر څونه دي؟ یو خو ما ذکر وکړو چې تاسو د سفرنامو ډېر لوی یو بهیر دی د کتابونو، ډېر کتابونه مو لیکلي دي. خو بهرحال د کتابونو شمیره او نمونه زما ټول ژوند کتاب دی. زما په خیال زما کله کله ماته د ایمل مور وی مړه وی په کچن کې کتابونه دي، نو ستا کټ ډبل بیټ کې خاصم ټول کتابونه دي، خو هغه جارګي کې کتابونه پراته دي او بیټک کې دا کتابونه دا ویني دا ټول زما کتابونه ډیر دي. زما نه به دې وخت کې نمونه سره شي، خو یو څو نمونه به واخلم چې شال او شړې، زولنې، د سپرلی په تمه، سانګې، وړانګې، لړې، کرکنې، جړې، جرړې سفرنامې دي. دوحې ته تګ راتګ، چې درومې سبمومې، سفر پسې سفر، دوه لوی سفرونه، د خدای خدمتګارۍ سفر، د تیرا سفر، ښکلی دی وطن زما، د نورونو څوارلس ورځې د نورونو خاریو کې، دا زما د عمرې سفر دی. د مرې نه مکې ته، دا زما د حج سفرنامه ده، د اردو مې دغه ترجمه کړې مرې سے مکې تکه، او د ادبي جرګو تاریخ، او دوه غیرتیان، امین الله دوزی ژوند فن او شخصیت په عبدالله جان مغموم باندې ما لیکلی و. نور به دغه کتابونه دي، نو پلل مبارانونه و دغه باچا جي تاسو خو کار ډېر وکړو، هم په نثر کې هم په شعر کې، په دواړو برخو کې تاسو ډېر لوی نوم دی، ډېر لوی خدمات دي. نو دغه ادبي خدمات چې دي دا چېرته په حکومتي سطح یا داسې د لوی ادارې د طرفه ستایل شوي دي؟ یو درې کتابونو نومونه راته نور هم یاد شول، چونکې دا د کابل افغانستان سره تعلق ساتي که نه. د کابل د لوی کور لوی سفر دا سفرنامه ده، بل د میدان خار سفر، او بل یو کتاب اوس چاپ شو، ډیر اهم کتاب دی زما، د کابل یون. دا اوس ما د افغانستان لوی محقق د ژوندون ټي وي مالک اسماعیل یون مونږ غوښتي وو، د هغه کورودانې زما کورودانې ما سره تللی، چونکې اریان یون بیبي ویل چې کورودانې به م راولې، زما لور ښکلا شام ما سره تللی وه، زما درې واړه زامن هم ما سره تللي وو. نو هغه سفرنامه ډیره اهمه سفرنامه ده، د کابل یون. نو هغه سفرنامې راته اوس یادې شو، بیا منځ منځ کې که کوم نومونه راته بالکل بالکل. ته به په الله یقین وکړې چې ما څومره ایوارډونه اخیستي دي، نو زما یقین نه دی که د دې یو دوه درېو مشرانو نه علاوه دومره ایوارډونه بل چا اخیستي. خو دا ټول د عوامي ادارو، تحریکونو، بزمونو، جرګو، مرکو، تنظیمونو ایوارډونه دي. په لر او بره پښتونخوا کې نه، د خلیج ملکونو هر لوی ایوارډ ما اخیستی دی، د افغانستان هر لوی ایوارډ ما اخیستی، او د پښتونخوا هر لوی ایوارډ چې دی ما اخیستی دی. د عباسي ناټ کونسل 4 ایوارډونه ما اخیستی دي. د چاچا کریم بخش زه واحد کس وم چې په سټیج اعلان وکړو چې دا درېیم ځل دی چې باچا جي هیټریک کوي. زما کتابونو به د چاچا کریم بخش یو وخت کې سوات کې ایوارډ و، دومره ایوارډونه ما اخیستي دي. خو پاتې سرکاري ادارې، نو یو خبره دلته بل هم کوم، هغه بله ورځ ګلزار جلال صاحب ما له راغلی ما ته چې باچا جي به د اکاډمي ادبیات ته اوس راځه ته که، ما تر اوسه د اکاډمي ادبیات دروازه نه ده لیدلې. دا څومره عجیبه خبره ده. د اکاډمي ادبیات وظیفې هغه خلک هم اخلي څوک چې نه شاعران دي
او که شاعران هم دي نو یو وړوکی کتاب به چاپ کړي. لس کاله شو ما د پښتو اکیډمۍ دروازه نه ده لیدلې. پریډ او پرفارمنس دارن خلکو ته هم ملو شوی دی چې هغه تاسو ته بس پته ده چې یو عام یو شاعر ته زمونږ د یو دوزي شاعرو هغه ته پریډ او پرفارمنس ملاویږي، صابر شاه صابر ته نه ملاویږي. الان کې زه د اباسین آرټ کونسل د منیجنګ کمیټې ممبر هم یم او زه د اباسین آرټ کونسل میډیا ایډوایزر هم یم. زه 10 کاله د محکمه ثقافت د کتابونو جج هم پاتې شوی یم، بیا هم ماته نه ملاویږي پریډ اف پرفارمنس. خو چې راشي یو ځای نه به پکې یو نوم رانه نه وځي. نو سرکاري ایوارډونه ماته نه دي میلو. اوس د گورنل مال ایوارډ را کو، گورنل ایوارډ غلام علي غوښتي او میلمه کړی هم د گورنل هاوس کې، او دغه رنګ دورانی صاحب هغه وخت کې مال ایوارډ وزیر اعلی یو ایوارډ را کړو. بچاجي ستاسو کلامونه ریډیو کې یا ټلویزیون کې د سازونو سره چې کم فنکار کوي که د هغې ذکر راته وکړي. زما اصل کې ټول ژوند زما د ژوند د کتاب پاڼه پاڼه مینه مینه، زما د ژوند د کتاب پاڼه پاڼه مینه مینه، ما خپله هم او په یارانو د هم لوستې مینه. نو بیا هم لایق زاده صاحب او لیاقت سیماب صاحب زما ډېرې غزلې ریکارډ کړي دي. یو څوک داسې سرنامې درته ما ته به یاد شي یا به نه شي، خو لیاقت سیماب ستا دوست دی، هغه نه تپوس وکړه. خیال محمد هم زما غزلې ویلي دي، معشوق سلطان هم زما غزلې ویلي دي. زما په ژوند باندې خوار کړه خمارونه، زما په ژوند باندې خوار کړه خمارونه، زما غندل 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 جانانا، زما غندل 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 جانانا. یو څو فنکارانو خو زما غزلې چې وویلې نو اپړومبې غزلې زما وویلې، نو بیا یو شبنم یو فنکاره وه هغې لومبې غزل زما وویلو. نو لایق صاحب راته وی باچا صاحب مې یاره فنکاره مړه ستا یو غزل پې ویم نوې راغه میلخه وی دا د کشور اپاسه دا ټکې م راته یاد شي. نو زما یو غزل یې وویلو. او ریډیو کې خیال محمد صاحب زما یو ډیره مشهوره شبنم هغه سرنامه خو ته یاده ده هغه تانه قربان شه تانه زار تا ته لوګي لالیه د دې سپرلي توده مازیګري لالیه تانه قربان شه تانه زار تانه لوګي لالیه د دې سپرلي توده مازیګري لالیه د دې سپرلي توده مازیګري لالیه. بیا یو فنکار راغو هغه زما 15 غزلې ویلې، بیا وروسته ډېر مشهور شو. تنها څه تخلص یو تنها یو مشهور فنکار و د ریډیو کې ښه تعلیم یافته هلک و، ړومبې غزلې زما ویلې
تنهای تخلص مو اوسم په غلارو زم یارانو کلا کلا اوسم په غلارو زم یارانو کلا کلا اوسم د خپل زړه وینې سکم یارانو کلا کلا اوسم د خپل زړه وینې سکم یارانو کلا کلا اوسم په غلارو زم یارانو کلا کلا اوسم په غلارو زم یارانو کلا کلا نو ډیرو غزلې ویلي دي. حبیب نور استاد زما غزلې ویلي، صاحبزاده استاد زما غزلې ویلي، سید میر استاد زما غزلې ویلي دي او تا سره د هغې تعلق هم دی. حبیب نور استاد هم هغه وخت کې زما غزلې ویلي. تا ته مې ویل دوکه یې وکړه دوکه باز وختو لاړو د بل د خولې اواز وختو. خو د کیسټو کې به زما غزلې ډېرې ویلې کېدې ځکه چې زیب آرټ پبلیشر مالک علم زیب تبسم زما دوستو نو د کیسه خانه کې د فنکاران به ډېر هغه سره ناسو بس هغه به ورته زما غزل ورکړو. خو دې سره مې څه دلچسپي نه وه، البته پښتو فلم سره مې دلچسپي وه. لس کاله په ما په دې کتاب لګولو، لس کاله، او زه به ریګولر تلم. هغه وخت کې لاهور ته به تلم. دې بدر منیر سره ډېر ملاقات، دې بدر منیر دلته ډېر مال راغلی دی، ډېر مال بدر منیر او لیاقت میجر به راتلل او بدر منیر سره به مې مرکې کولې او د فلمونو باره کې معلومات او دلته به چې راغلو نو دلته کې به اکثر فردوس کې او هوټل کې هدایت هوټل کې هغه پاتې کېدو. ما ته به ټلیفون کوي راشه راغلی یم. راځو ستاسو شاعرۍ پله په موسیقۍ او په ټولو اړخونو باندې خبرې وشوې. زه یم چې د خوښې صنف د کوم یو د یو دا راته ووایه او بیا که یو لکه چې تاسو کوم صنف خوښوئ نو که د هغې نه راته څه برخه ووایي یو څو شعرونه ووایي د کتونکو ته او د اورېدونکو ته نو خوند به وکړي. یو وړوکی نظم درته ویم عمروماني. زما خو جنګ خوښېږي، زما خو جنګ خوښېږي، ورک دی د امن نوم شي چې خاموشي وي پکې، چې ساټو وي پکې او ځانځاني وي پکې، د درد د اوره لوګې د زړه د شوره لوګې زما خو جنګ خوښېږي. خو جنګ د تورو سترګو د بلاخورو سترګو. دا یو وړوکی نظم ما لیکلی. ماشاءالله ډېر. یو غزل به درته ووایم ووایي ارشاد. چې که درد د یو جینۍ و او که غم د یو جینۍ و خو مونږ باندې یو وخت کې هم کرم د یو جینۍ و نو مونږه که هر څو پکې په کاڼو لګېدلو، نو مونږه که هر څو پکې په کاڼو لګېدلو خو مونږه پکې ژوند کوو چې چم د یو جینۍ و. دا زنو چې ملنګ ومه دا زه در پدې کې وم، دا زنو چې ملنګ ومه دا زه در پدې کې وم، دا ظلم د رقیب نه و ستم د یو جینۍ و. او په سترګو کې مې اور و او په شونډو مې پولې وې، په سترګو کې مې اور و او په شونډو مې پولې وې، یو وخت کې مې دم دم قدم قدم د یو جینۍ و. دا یو وایس که نو نو بټخیله ورانه نه شوه، دا یو وایس که نو نو بټخیله ورانه نه شوه، نو نور خو لیونې علم علم د یو جینۍ و. دلته به د دې شوې د لاندې و ولاړه، دلته به د دې شوې د لاندې و ولاړه، دلته کې یو وخت کې صبح دم د یو جینۍ و. او چې زه پکې په ورک ورک ژوند خوشحال ومه صابره، چې زه پکې په ورک ورک ژوند خوشحال ومه صابره، او د تورو تورو زلفو پیچ و خم د یو جینۍ و. ډېر ښه ډېر ښه باچاجي. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي زما نوم جی سید طاهر شاه دی. نو مونږ دته په کور کې صابر ویلو او زمونږ او د دې ریلیشنشپ او خپلو کې تعلق خو ضرور و، خو رښتیا خبره دا ده چې صابر شاه مونږ سره په ماشوموالي کې
د احسان معاملې داسې کړي دي چې زمونږ نن تعلیمونه ما ته دومره یاد شي چې د سکول کې د لیبارټرۍ د سکول او زه د یو ځل سیکل پسې راښکم زه سکول نه پټېدم او د ما ته ویل چې راځه زه تا بوځم سکول ته نو تر دې بو پورې تر کالجونو پورې الحمدلله د موږ سره منډه تړله کړې ده بحیثیت یې رور د موږ له مینه را کړې ده بلکې زه به د دې خبرې نه ما خو تر اوسه تاسو سره یو ګپ لګولو خو زه به د دې خبرې نه دا خبره به زه په تصدیق سره وکړم چې زه صابر شاه په دې ولم کېنولم ګرځولم ځکه چې موږ د 12 کاله مشر دی او په کور کې ډېر د مینې ماحول ساتلی دی. زما نوم مزمل شاه مین دی او زه د سید صابر شاه صابر صاحب کشر ورور یم او د صابر شاه صاحب په هکله خو که زه ډېر څه هم ویم کم دي ځکه چې د هغه ادبي خدمات او د هغه ادبي ژوند د چا نه پټ نه دی. هغه تخلیق کار دی او یو داسې تخلیق کار دی چې هر نوې تخلیق چې کوم دی هغه ایجاد کړی دی که نه لکه په هر موضوع باندې هغه تخلیق کړی دی. یو داسې لیکوال دی چې شعر هم لیکي او نثر هم لیکي حالانکه ما لیدلی دي چې نثر څوک لیکي نو هغه شعر دومره نشي لیکلی څومره چې ده لیکلی دی او چې څوک شعر لیکي هغه نثر دومره نشي لیکلی څومره چې ده لیکلی دی. که د نثر د چا 15 کتابه چاپ دي نو د شعر یو کتاب 2 چاپ دي او که د شعر د چا 15 کتابه چاپ دي نو د نثر یو کتاب 2 چاپ کړي دي. د 10 نه زیات کتابونه تقریبا د شاعرۍ چاپ دي او د نثر خو د حد نه زیات چاپ شوي دي که نه.